چې دا د تنقید به نظریه ده لکه دا جسم نه ده جمالیاتي دا نظریه نو په دې کې ښکلا لټول کېږي نو بیت دا غزل دا افسانه دا څه ده جمالیاتي په دې کې ښکلا لټول ده خو ځینې ښکلا داسې وي که نه چې ښکلا مونږ ډېرو په محدودو معنو کې کله کله اخلو ښکلا ډېر وسعت لري ځکه چې ټولونه هغه دا ده چې خدای پاک ځان ته په خپله ویلي چې خدای ښکلا ده په ښکلي څیزونه باندې خدای د ښکلا سرچینه ده حسن ده د هغې بنیادي وجه هم دا ده چې کله کله خدای پاک وایي چې تاسو مخته هم بد رد مه یایئ دا یې لکه صفات دي ځکه چې څنګه لکه خدای په خپل وجود کې نشي راتللی که هغه په وجود کې راشي نو بیا هغه مخلوق شو هغه خدای پاک یې نشولی چې وجود کې راغلی هغه دا به یو شي سره مونږ به رابرباده ورکوو که نه دا به بیا خدای نه نو دغسې که مونږ وخت ته وګورو وخت هم په خپل وجود کې راغلی دی نشي راتللی صفتونه دي ښکلا ته وګورو نو ښکلا هم په نورو مادي شیانو نه څرګندېږي په اخلاقو نه څرګندېږي خو په خپل وجود کې ښکلا هم نشي راټولېدلی چې راشي نو په یوې فنپارې کې د جمالیاتي اړخونه لټول چې څومره ګران دي دومره اسان دي چې څومره اسان دي دومره ګران دي په دې کې به د لفظ ښکلا ګوري چې لفظ څومره مناسب لګېدلی دی آیا دا لفظ ورسره مخ ته مزل کوي د لفظ کې تغزل نرمي شته د لفظ پرې کې روان ده که سکته پیدا کوي ویلار ده او بیا بل دا ده چې ټولو نه زیاته د ښکلا دې کې کومه منظرکشي شوې ده دې بیت په وروسته کې پرته څومره ښکلا ده د انساني ښه فکر د اخلاقو ښه فکر په څو الفاظو کې بیان شي نو هغه څومره هغه ده ښه کله د سوز ګوره یو د جمال او جلال څه دي که نه ښکلا نو د جلال چې کوم ده په دې کې هم خپله یوه ښکلا ده څه یې چاله روان قدر یې چا سته په اور اوسې زه دا تورې کړم نو د خوشحال بابا په دې شعر کې چې څومره جلال ده دومره زیاته پکې ښکلا هم بند شوې ده نو مطلب دا چې جمالیاتي تنقید دا ده چې هغه کې د شعر ښکلا مختلف اړخونه لټوي هغه کې فکري اړخ شته هغه کې لفظي اړخ شته هغه کې معنوي اړخ شته هغه کې پس منظري اړخ شته هغه کې کوم پیش منظر کې د دوی ښکلا هغه پکې شته ده نو دغه جمالیاتي تنقید چې کوم ده د فنپاري اصل روح همدغه ده چې دې کې روحاني ښکلا څومره ده نو دا یوه نظریه ده او دا تقریبا په ډېرو شیانو باندې لاګو کېږي نظریه د جمالیاتو نظریه نو دې باندې مکمل کتابونه لیکلي دي خوشحال په جمالیات 600 صفحې کتاب ده د پښتو لومړی پي ایچ ډي ده چې هغه ډاکټر اقبال نسیم خټک کړې ده په 1900 زما په اختیار کې چې 2 اتیایم کې بیان شوي لکه شوي ده هغه کتاب چې ولولې مکمل نو یو خو دا ده که نه چې ستاسو به بیا کېږي که هغه کېږي نه که نه خو په هغه کتاب کې یو شی بل هم ده چې هغه کتاب کې څومره د دنیا لکه ښکلا بارې کې د جمالیاتو بارې کې څومره نظریې دي څومره نظرونه دي څه شی هم دي ټول راغونډ شوي دي خو په هغه چې چا لیکلی ده هغه پکې خپله ډېر کم نه نشته اقبال نسیم خټک هغه پکې خپل خیالات دومره نشته قلندر مومند دي هغه څه ټایم وایوا وه همدا سوال یې پورته کړی دی چې په دې کې خو هر څه شته د کتاب کې خو دې کې اقبال نسیم په خپله نشته نو ښکلا شعر مطلب مې دا چې مونږ کله شعر راغلي هغه کې خو مونږ د ښکلا نظریه ګورو خو پکار ده چې مونږ خپله ذهني ښکلا هم پکې استعمال کړو هغه هم راوګورو چې مونږ ته کوم شی ښه لګي او ولې ښه لګي دا نظریه ډېره طویله ده آیا دا ګل خپله ښایسته ده او که نه دا په سترګو کې کشه شته که ګل خپله ښایسته نه نو هر چا به د ګل هغه نه کولی او که چېرې ګل په خپله ښایسته دی نو بیا به چا سپین چا سور چا زیړ بېل بېل نه خوښولی بس یو به یې خوښولی
لکه ډېرې ګرانې خبرې پکې کېدای شي دا ځکه کېدای شي چې د ښکلا د جمالیاتو نظریه دومره پراخه ده نو په شعر کې نظم کې افسانې کې چې موږ لرل هر طرف ته د ښکلا اوس کله چې باران وریږي یو دیوال چې موږ ګورو د کچه خاورو نو هغه به تا ته داسې ښکاري چې دا لکه ریشې کې لګیا ده د شاعر په حیثیت نو ما ته داسې ښکاري لکه هغه سترګو نه یې اوښکې تویېږي ورسره زر وجود یې تویېږي نو دا موږ د لیدلو باندې هم ډېر عادت نو د جمالیاتو چې کومه هغه وه تقریبا څه ناڅه به ستاسو په ذهن کې راغلي وي نو دې نه علاوه بیا مخکې